تأذیر. زه اوس تاسو ته کنه هغه ټول فعلونه چې په دغه کټګورۍ کې راځي هغه زه تاسو ته لیکم او په اخره کې زه تاسو ته هغه اصلي فعل لیکم چې اول هغه چې ده د فعل ده د فعل او دویمه چې ده دویمه refaire دیگه چی ده satisfaire او خپل اصل فعل چی ده خپل اصل فعل د فعل په نوم ده خازه تاسو ته اوس ترجمه لیکم چې ترجمه نیم تاسو ښه پوه شئ چې څه معنا ورکوي د فعل په معنا د خلاصول یا هم ورانول او غفیخ په معنا د بیا کول یا هم بیا تر سره رسول او دریم فعل چې ده ساتیسفیخ په معنا د راضی کول یا هم پورا کول خپل فعل په معنا د چی ده خپل فعل په معنا د کول یا تر سره کول یعنی کول یا هم تر سره کول دا بیا تر سره کول ده تر سره کول ده بیا کول ده تنا کول ده کنه یعنی فعل چې تاسو ګورئ فعل چې دلته موږ د اصل فعل ده چې کول یا تر سره کول معنا ورکوي او دلته تاسو ګورئ چې دغه هغه پیشوندونه چې ورته اضافه شوي دي نو دینن نور فعلونه جوړ شوي دي د نورو معناګانو سره خو اصل فعل چې ده فعل ده اصل فعل په معنا د نه ده چې مثلا دغه اصلي فعلونه نه دي د فرعي فعلونه دي نه اصل فعل چې زه وایم هدف مې دا ده چې تاسو ته غواړم ووایم چې تاسو تنا د دې هغه چې زده کوئ کنه املا و ګردان هی چې زده کوئ نو دغه ټول تاسو کولی شئ چې هغه یې کوئ ګردان یې کړئ املا مثلا په هره جمله کې چې تاسو غواړئ املا سره یې هر چی یعنی په هغه باندې پوهیږئ چې سره کوم ته یې ګردان کوئ چې کله فعل زده کوئ چې کله فعل مو زده وي تاسو تنا د ساتیس دومره کنه دومره پیشوند مو پکار ده چې لیکئ هغې نه پس هر ضمیر ته مو چې فعل پکار وي هغه گردانوی تنها دور اضافه کوي اور اضافه کوي د اور اضافه کوي یعنی د فعل کې چې بیا امامونه بدلیږي اوس چې تاسو دلته ولیکم تاسو به نور ښه پوهیږئ موږ همیشه غونډه چې لرو خپل ضمیرونه لرو چې د موږ ضمیر چې د جو ز تو ته ایل هغه سړی یا هغه هلک ال هغه جنۍ یا هغه ښځه آن موږ نوم څه معنا ورکوي موږ وو تاسو ایل هغوی سړی هغوی جنکۍ علم هغوی دغه د هغوی مثلا جمع حالت ده یعنی د سړی او یا هم د ښځې وي جمع حالت ده اوس چې زه غواړم هغه وکړم کنه دې ته خپل دغه د فعل ګردان کم ما ولې چې ریشه نه لري کنه خو زه چې تاسو ته کله ګردانوم تاسو کولی شئ د دې نه ځان ته خپله په هغه کوم رقم ته چې تاسو غواړئ ورنه ځان ته لږه اسانتیا وباسئ ګورئ کنه je fais tu fais il elle fait که مونږ داسې په نظر کې ونیسو چې دغه به د چې وي ترمینیزانونه وي او دومره به ریشه وي نو تاسو ګورئ چې دغه فعل چې شو ګردان دا رقم ته ده که نه یعنې مونږ کولی شو چې دې ته ووایو اوله ریشه کولی شو چې دې ته ووایو یعنې نشته کوم هغه فورمول ورته ولې زه تاسو دپاره یعنې خپل ځان دپاره چې ما ته اسانه شي دې ته څه وایم دې ته وایم چې اوله ریشه نو ته نو بیا چې لرو نو د دغه مکمل د ریشې او د ترمینیزان سره راوړم دلته یې لیکمه دا چې کېږي دا دې نه کولی شم چې نو ته یوه ریشه جوړه کړم نو او ان اس هم چې ورته اضافه کړم ګوره ما کلا نو ته دغه خپل فعل ګردان کړلو یعنې داسې طریقې شته دي چې تاسو کولی شئ فعلونه ګردان املا یې زده کوئ اوس که وو ته وګورم وو ته دې که نه مکمل که دا ولیکم ګورئ دا لیکم بیا مونږ ترمینیزان چې لرو اوم لرله بیا مو چې لرلو او زاید دلته زاید په ځای اس ورکوم ایل ته تمام دغه چې دا فرق لري دغه چې دا فون ښه
د فیغ په معنا د خلاصول ورانول، غفیغ په معنا د بیا کول، بیا تر سره رسول، ساتیسفیغ په معنا د راضي کول، پوره کول، فیغ کول تر سره کول. je fais، tu fais، il on fait، nous faisons، vous faites، ils font. اوس دلته اول هغې نه مخکې چې مثالونه کار وکړو دلته یوه تشریح لرو. دلته دغه اس چې ویل کېږي زاید ویل کېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې د دوه دانو واولو ترمنځ چې شوی ده لیکل شوی ده چې واول کوم دي ای او او ده، نو دغه چې ویل کېږي زاید ویل کېږي. پس رقم ته وایي چې nous faisons، vous faites، ils font. je fais، tu fais، ils on fait، nous faisons، vous faites، ils font. اوس به زه تاسو ته یو مثال ولیکم د هر یو د دوی د هغه نه د فعلونو نه چې تاسو یې ښه صحیح پوه شئ چې څه رقم ته یې مونږ ګردانوو او څه رقم ته یې مونږ حفظ کړو. کله دغه تاسو وایم کله چې کولی شئ مثلا دغه ګورئ نو ته ګردان کوئ که نه او ان اس ورته اضافه کوئ، دغه وو ته ګردان کوئ تنا او ورته اضافه تنا زید په ځای یو دانه اس ور اضافه کوئ، نوره هغه او زید په ځای یو اس ده. مثال دا وایي چې il fait son travail. il fait son travail. il fait son travail. هغې نه مخکې چې مونږ نوره تشریحات ورکړو مونږ ویلي وو چې کله چې سان وي نو دغه مونږ ته چې ښیي دغه ښیي چې دغه اسم چې ده مذکر ده په فرانسوي ژبه کې. نو دغه یو نقل شو چې دغه مونږ په تاسو همدلته اوس زده کوو چې travail چې ده یو مذکر نوم ده په فرانسوي ژبه کې، او بل چې ده دلته که نه نوره همیشه نه، دلته ته نه چې په حالت کې راغلی ده مفرد حالت کې راغلی ده، یعنی چې جمع نه ده. دا شوله د سان تشریح چې مونږ تاسو په تیر درسونو کې ویلي ده. ایل په معنا د څه ده؟ ایل په معنا د هغه چې هغه کېدلی شي یو هلک وي یا هم سړی وي. فی څه معنا؟ یعنی تر سره کوي. فیغ په معنا د تر سره کول دی، خو فی چې دلته ایل ته ګردان شوی ده نو مونږ څه رقم ته وایو؟ تر سره کوي خپل کار. سان څه معنا ورکوي؟ سان خپل travail په معنا د کار. il fait son travail، هغه تر سره کوي خپل کار. il fait son travail، هغه تر سره کوي خپل کار. il fait son travail. بل مثال که تاسو ته ولیکم د چی شي نه د فعل نه. اوس تاسو وینئ چې مثلا د فعل مونږ څه رقم ته په جمله کې ګردانه وو. که مونږ ولیکو که نه چې د فعل په معنا د چی ده؟ په معنا د خلاصول. نو مونږ څه رقم ته وایو چې ال دلته چې ده دلته ځکه چې د مونږ دا جمله چې ده د پاس کمپوزي یا د تیر زمان جمله ده، نو د په خاطر دلته د افواغ فعل نه اخیستل شوی ده. دلته په معنا د ال که نه افواغ ده، او افواغ یعنی د لرلو فعل چې ما تاسو ته تشریح کړی ده. نو دلته ځکه داسې لیکل شوی ده که تاسو ته املا په یاد وي ال مفرد سره چې راځي داسې دا رقم ته ورته ګردانیږي. او د فی ګوره چې مونږ لیکو د فی دی چې د دومره ده چې د پاسوان دی. ګوره چې ما هم دومره پاسوان لیکلو، نو د ما کار چې سره ده دغه فیغ سره ده چې باید ګردانې کم. نو ال ده نو چې لیکم چې د فی ایله د فی هغې چې وکړل هغې خلاص کړل. اوس چې لیکو سه chaussures. چې ده chaussures. مونږ ویلي وو چې کله مونږ دغه ګورو دا چې کله وینو نو پوهیږو چې چې ده دا اسم دلته چې کې راغلی ده مفرد حالت کې راغلی ده، او کله چې مونږ سی وینو نو مونږ پوهیږو چې د مونږ اسم 100% چې ده
جمع حالت کې راغلی دی چې تاسو وینئ چې چی ده اس دلته لري نو موږ چی لیکو جمع یعنی دلته موږ ته مهمه نه ده چې دا اسم مذکر ده که مؤنث ده دلته موږ تنها چی کار ده موږ د چی سره کار ده تنها د اس سره کار ده چې موږ پوه شو چې دغه اسم دلته چی ده دلته جمع ده نو تنها لیکو چې جمع کوي کنه او نور چی نه کوي دا نه کوي چې دغه اسم مذکر ده او که مفرد دغه موږ ته نه کوي خو اوس موږ لیکو چې هغه ځکه چې ال ده نو چې لیکو هغې کنه موږ تاسو پښتو کې تقریبا دغه مذکر مؤنث لرو د فعل خلاص کړل هغې خلاص کړل خپل بوټان دا په څه معنا ده خپل شسوخ چی ده بوټان هغې خلاص کړل خپل بوټان il a défait ses chaussures il a défait ses chaussures il a défait ses chaussures il fait son travail il a défait ses chaussures il هغې défait خلاص کړل ses chaussures خپل بوټان ښه اوس که بل مثال زه تاسو ته ولیکم بل مثال به چی وي بل مثال دا چې بل مثال دا چې بل مثال طبعا چی ته لیکو غفیخ ته یعنی بیا کول یا هم بیا تر سره کول il doit refaire l'exercice l'exercice مونږ ویلي وو چې کله په فرانسوي یعنی کله چې مونږ په فرانسوي ژبه کې په جمله کې دوه فعلونه لرو نو اول فعل ګردانوو او دویم فعل په خپل اصلي شکل کې لیکل کېږي تاسو وینئ چې دغه اصلي شکل کې لیکل شوی ده او دا چې دغه ګردان شوی ده او د مونږ د دې اصل فعل چې ده devoir ده چې په معنا د چی ده په معنا د باید ده خو که اوس موږ وغواړو چې دغه خپل فعل ګردان کړو چې تاسو ښه پوه شئ چې دغه فعل څه رقم ته موږ په جمله کې یعنی موږ څه رقم ته ګردانوو چې ما تاسو ته ویلي وو چې پیشوند ساتو تنها فعل چی کوو فعل ګردان کوو نو لیکو کنه چې ال دوه هیڅ نه لیکو ځکه چې دلته باید موږ مجبور یو چې بیا یې ګردان کو کنه مستقیم غفیر هغه کوو کنه لیکو چې ال ته موږ څه رقم ته فعل موږ ګردانولو دا رقم ته نو غو چې ده یعنی او چې ده د دومره د موږ پیشوند ده ساتو او فعل دا رقم ته ګردانوو نو لیکو چې il fait l'exercice ښه چې زه اول تاسو ته ترجمه یې ولیکم ځکه ما دلته تنها ترجمه دی باید ته ولیکله ځکه دلته نور جمله دلته بیا تاسو ته ترجمه کوم نو دی په خاطر ښه il څه معنا ورکوي il په معنا د هغه بیا تر سره کوي کنه بیا تر سره کوي هغه بیا تر سره کوي تمرین په معنا د چی ده کنه لکه مثلا لکه مثال زه تاسو ته اوس دومره جمله لیکم دم لیکم دومره لیکم دغه نه لیکم کنه دا ځای تش پرېږدم دغسې نوره جملې نو دا چې د یو تمرین ده دې په خاطر موږ وایو چې اکزرسیس وایو چې il refait l'exercice هغه بیا تر سره کوي تمرین یا هم وایو چې هغه تمرین بیا تر سره کوي il refait l'exercice هغه تمرین بیا تر سره کوي اوس بل مثال لیکم ساتسفیخ ته تاسو ته چې مثال ساتسفیخ ته لیکو چې
cette solution ça satisfait tout le monde. تاسو اول وینئ کنه چې دلته دغه ساتیسفی د فعل چی شوی ده، د رقم ته گردان شوی ده او دا گردان مونږ په چی کې لرو؟ مونږ په ال آن مفرد حالت کې لرو کنه. دغه دوه مفرد حالت کې لیکل شوی دي او آن چې مونږ معنا ورکوي مونږ دې ته دغه لرو. اوس مونږ ولې دغه ورته استعمال کړی ده؟ اول زه چې تاسو ته وایم کنه چې په فرانسوي ژبه کې ډیره مهمه ده چې تاسو باید مؤنث او مذکر مو چی وي زده مو وي. سولوشن په څه معنا ده؟ په معنا د چی ده؟ په معنا د حل لاره په معنا د حل لاره ده. او سولوشن کنه ځکه چې مثلا مونږ تاسو کنه حفظ ده کنه، مونږ تاسو پوهیږو چې سولوشن په فرانسوي ژبه کې چی ده؟ یو مؤنث نوم ده. او مونږ ګورم چې دلته کنه سولوشن نه اس نه لري، جمع حالت نه ده، نو په چی کې راغلی ده؟ نو په مفرد حالت کې راغلی ده. پس مؤنث ته مونږ فرانسوي کې چی لرو؟ ال لرو. او مفرد حالت ته مونږ چی لرو؟ مونږ دغه ال ورته لرو کنه. که جمع حالت وي به مو دغه ال ورکولو، خو ځکه چې دلته سولوشن یو مؤنث صحیح ده چې یو مؤنث ده خو جمع نه ده، نو یو مؤنث او مفرد دلته مونږ لرو. پس دغه هغه مونږ ورته اخلو دغه گردان. نو د دې لپاره ساتیسفی مونږ د رقم ته گردانوو. او ست په معنا د چی ده؟ ست په معنا د دا، یعنی دا حل لار راضی کوي ټول. دا ټوله جمله چې ده کنه دا ټوله په معنا د چی ده؟ په معنا د ټول. tout le monde یعنی ټول. وای چې cette solution satisfait tout le monde. دا حل لار ټول راضی کوي. cette solution satisfait tout le monde. دا حل لار ټول راضی کوي. دا د حل لار ټول راضی کوي. cette solution satisfait tout le monde. دا د حل لار ټول راضی کوي. cette solution satisfait tout le monde. زه به اوس تاسو ته کومنټونه بیرته خلاص کړم او نه خلاص وي به په تشریح کې نور دوستان چې هغه چې واک نیسي ورته مزاحمت کوي. مونږ وویل کنه چې نن بیا مونږ درس مو چی ده په فرانسوي ژبه کې هغه مهم فعل چې ده هغه چی ده؟ فعل ده. او زه چې کله وایم اصل فعل په دا معنا نه ده چې دغه فعلونه کوم ارزښت نه لري، نه ده، هر یو خپل معنا لري او خپل ارزښت لري. خو تنها زه ځکه وایم اصل فعل چې زه تاسو ته یوه هغه درکم، یو نقل درکم، یا مثلا تاسو ته یو هغه اسانه هغه پیدا کړم، حل لاره درته پیدا کړم چې تاسو وکولی شئ د فعلونو هغه زده کړئ. څه ورته وایي؟ املا او ګردانې. او دې په خاطر زه تاسو ته همیشه هغې فعل سره څنګ ته نورې فعلونه هم چې په دغه مثلا په دغې شکل هغه کېږي لیکل کېږي زه تاسو ته لیکم چې دا تاسو ته څو کمک کوي. یو چې تاسو د فعلونو هغه ښه زده کوئ، زر یې زده کوئ مثلا املا سره، او دې سره څنګ ته دوه درې نوره فعل ترجمه او معنا یې زده کوئ او پوهېږئ چې چېرته باید استعمال کړو. مونږ فعل چی ده؟ اول مونږ لیکو چې د فعل، ځکه چې د فعل چی ده اصل کې د فعل سره یو پیشوندونه چې اضافه شوي دي هغې نه دغه فعلونه جوړ شوي دي. خو اول مونږ لیکو چې د فعل په معنا د خلاصول یا هم ورانول، غوفیخ په معنا د بیا کول، بیا تر سره رسول، ساتیسفیخ په معنا د راضی کول، پوره کول، فیخ کول، تر سره کول. چې زه تاسو ته نن فیغ درته ټول دغه ګردانې درته کار کوم او چې تاسو یې تنها په جمله کې فیغ په دغه فعلونو سره هم کنه دغه درې فعلونه هم چې دي دغه درې سره هم تاسو فیغ تنها فیغ ګردانوئ او دغه پیشوند هر یو فعل چې وي پیشوند یې تنها ورته اضافه کوئ بس خلاص. لکه څنګه چې تاسو ګورئ په دغه جملو کې چې ما لیکلي دي دغه فعلونه. وایم چې je fais، tu fais، il elle on fait، nous faisons، vous faites، ils elles font. Il fait son travail. هغه تر سره کوي خپل کار.
سان مونږ ویلي وو چې چی کوي د مونږ اسم مونږ ته د مونږ اسم هویت ده کنه د مونږ اسم مونږ ته تشریح کوي وایي چې دغه اسم دلته چی ده مذکر ده او دلته په مفرد حالت کې لیکل شوی ده. خودخوای همیشه په فرانسوي ژبه کې یو مذکر نوم ده. elle a défait ses chaussures. هغه خلاص کړل خپل بوټان. هغه خلاص کړل خپل بوټان. il doit refaire l'exercice. il doit دلته چې دا باید معنا ورکوي چې وایي هغه باید بیرته ترسره کړي خپل یعنی هغه تمرین. خو دوا اصل کې فعل چې د دووار ده او کله چې مونږ دوا د فعل مثلا په فرانسوي ژبه کې لیکو او اول فعل چې کو اول فعل گردانو او دویم فعل چې کو بیرته په خپل اصلي حالت کې لیکو چې اکزرسیس په معنا د تمرین ده. نو دلته ما تاسو ته نه باید املا وایم دا ترجمه لیکلې ده او دلته به ما نور جمله کړې ده ترجمه کړې ده چې تاسو ګورئ چې دې په خاطر دلته ما نه ترجمه کړې. خب il هغه غوفه تاسو وینئ چې غوفه تنها مونږ فعل غوفه هغه کړی ده کنه گردان کړی ده. نو ضرور نه ده چې مونږ مثلا هغه فعل مکمل زده کو تنها کله چې فعل زده کړلو نو مثلا اغ او یو پښوانده دا ورته لیکو بس خلاص الته مونږ دا رقم ته گردانو دا دلته ما لیکلی ده ام دا رقم ته گردان. il غوفه لا اکزرسیس هغه بیا تر سره کوي تمرین. cette solution satisfait tout le monde. وای چې ست په معنا د دا کنه په فارسی کې وای چې مونږه این کنه ست سولوشن وای چې دا سولوشن خپل څه معنا ورکوي حل لاره یعنی د حل لاره دا د حل لاره راضی کوي ټول. او تاسو وینئ چې دلته مونږه ساتیسفای دومره خو دغه چې دغه د دې کولای شي چې مونږ وای دا پښوان کدل ته مونږ پښوان په نظر کې ونیسو مونږ ټول د پښوان لیکلای دی او تاسو وینئ چې فعل ما چې شي تا گردان کړی دا ال ان گردان ما دلته لیکلای دی دا ولې ما لیکلای دی دا ځکه چې مونږه په فرانسوي ژبه کې زده کړی دي او په یاد مو دي چې سولوشن شی دی یو مؤنث نوم ده. نو په مؤنث ته مونږ په فرانسوي کې چې لرو ال لرو او دا ال مفرد او ال جمع. خدغه مو پیدا کړل چې دا د مونږ مؤنث ښیي خو اوس مونږ چې کو پیدا کو چې آیا ال مؤنث ورته ال مفرد ورته استفاده کو که ال جمع. نو راځو خپل نوم ګورو چې دلته سولوشن چې د اس لري کنه اس نه لري نو پوه شولو چې دغه یو مؤنث او مفرد نوم ده. نو چې کو ال مفرد ورته استعمالو ال جمع نه ورته استعمالو ال مفرد ورته استعمالو پس ال مفرد ته فعل سره رقم ته گردان شوی دی دا رقم ده. نو دې په خاطر دغه ما دلته ولیکل او پښوان دي چې ده ساتیسفای چې پښوان دي چې دغه د چې کېږي ساتیسفای ورنه جوړیږي. cette solution satisfait tout le monde دا حل لاره